حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کور ته راغی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغلی، حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ډیره کمزورې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي ولې بچی دی کمزور یې معلومیږي؟ وایي پلاره دغسې دا لوڼې وې ګورې، لور هم داسې پکار ده لکه حضرت فاطمه الزهرا. د چا لور وه؟ د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و جواب ته د هغه داسې جواب پیش کوي پلاره لږ کمزوري د خامخا راشي. بیا یې پوښتنه ځینې وکړه، 3 واره رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه. پیغمبر علیه السلام ته وایي پلاره دن درېیمه د زموږ کره ډوډۍ نه ده پخه، ما ډوډۍ نه ده خوړلې. نو ځکه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بچی خفه کېږم. نبی علیه الصلاۃ والسلام لمن پورته کړه، د پیغمبر علیه السلام په نس پورې کاڼې تړلې وه د لوږې. وایي ما هم 3 ورځې کېږي ډوډۍ نه ده خوړلې. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راووتی. سارا ته چې ووتی، یو سارایي سړی دی اوښان اوبه یي، په څولاغه کې اوبه راکاږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې دا اوښان اوبه کوم لږ خرماوي د دې باغ نه راکړې؟ ورته وایي درکوم یې، خو یوه څولاغه چې راوکاږي 3 خرماوي به درکوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام خو ډېر لوږی و، یوه څولاغه چې راوکشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 3 خرماوي ورکړې. نبی علیه السلام هغه وخوړې، اوبه یې وڅښوې. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا یې بله څولاغه راوکشه، بله څولاغه یې راوکشه، بله څولاغه، 8 څولاغې پله پسې نبی علیه السلام راوکشي. یوه څولاغه حضرت رسول الله په 3 خرماوي راکاږي. د الله شان دی چې دا بله څولاغه راکاږي، د څولاغې تناوش کې دی څولاغه لاندې لس. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اریان سو، د الله محبوب رسول دی. په ذات د الله دې مې قسم وي چې غرونه یې سره زر غوښتی هم الله ورته کول، سره زر. خدا د الله تعالی فیصلې دي چې الله څه فیصله کوي په هغه باندې زموږ رضا ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو تدبیر جوړ کړي. یو لرګی راواخیستی، په اوبو کې دغه کاوي تناوې ونیوي، بیا په کوپه کې په دې زنو کې ورته ودرېدې، هغه یې راپورته کړي، څولاغه یې راوکړه. چې راوختې هغه سړی څارایي سړی دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام پیژني چې د الله پیغمبر دی، خو ایمان یې نه و پر راوړی. وای دا دې څنګه چل وکړي؟ نبی علیه السلام یې په چاپلاخه ووایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي سړی دا د الله فیصله وسوه، تا ته مې بیرته څولاغه راوکشه، هغه رسۍ مې وتړل، اوبه درته راکاږم، 40 خرماوي هغه سړي ورته ورکړي. نبي علیه الصلاۃ والسلام خرماوي راواخیستې، را روان سو. چې را روان سو، هغه سړي سوچ وکړي د ځانه سره، کاشکې موږ کې لږ فکر وای، لږ سوچ زموږ سره وای. د څا خولې ته ولاړ دی، در سترګو اوښکې رالي چې څوک مې وواهي، دا څوک چې ما وواهي. د اوښانو څاروان ته یې غږ ور وکړي، وایي دلته راسه. هغه چې رالی، وایي چاقو در سره شته؟ وایي هو. وایي باسه دا لاس پرېږده. هغه وایي زه ستا مزدور یم، لاس څنګه پرې کړم؟ خپله یې چاقو واخیستی، لاس یې پرې کړي. چې لاس یې پرې کړي، بېهوشه سو، د وینو بهېدو په وجه باندې. چې په هوش کې رالی، لاس یې راواخیستی، د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کور ته را روان سو. مخامخ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدی، لاس یې په لاس کې و. ورته وایي یا رسول الله کم لاس چې پر تا مشتی و هغه ما پرې کړي، زما توبه الله تعالی قبلوي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای د خدای بنده ما معاف کې حالت تعالی ولی پرې کوي ما خو تعالی تعالی معافي وکړه اور ته یا رسول الله ز ایمان راړم ما ته کلمه شهادت وشه هغه ځای کې هغه سارای سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمه ورته وشو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړي مسلمان سو پیغمبر علیہ السلام ویل رانیږدې سه چې رانیږدې سو نبی علیہ السلام یې لاس راوخستی دای داسې سره و مشلوي سروینی وی چوینی وی بسم الله الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام ګوتی پرتیری کې بسم الله ویل لاس یې در هغه په خواشه ایسېدی جوړ سو باندې هم نه دی پیدا کړی چې دلته مات سوی پر کم ځای پرې سوی د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کې د هغه په پیروي کې دا د دنیا کامیابی ده دا د دنیا سرخرویی ده د حشرګاه سرخرویی خو حال ته پرته ده چې دې سړی ته به الله بیا څومره جنت ورکوي الله دې زموږ سره راضي سي امين څونه مسلمانان چې په تکلیف دي الله دې په استراحت